سلامتی او د الله تعالی رحمتونه دې وي په تاسو ټولو باندې. ستړي مه شئ، خدای مو راوله، خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه ستاسو قیس یم. په جلال آباد کې یو کور ته راغلی یم. په دې کور کې تاسو وینئ یوې مور تنور ایښی، زوړ تنور، یو وړوکی تنور دی، په هغه کې بیا ډوډۍ پخوي. ګورئ دا دیګ ته اوبه ور واچولې، اوس بیا تور چایبر له اوبو هغه دی ډک شو، تاسو وینئ. دا بیا په تناره فکر کوم دي. ګورئ دغه تنور دی، نو دې مور دغه تنور ایښی دی، فکر کوم دی خپل د کور پخوانی تنور چې خپله ډوډۍ پکې پخوله. خو اوس دا مېړنۍ مور په دې تناره کې د خپلو ګاونډیانو شاوخوا کلیوالو ډوډۍ پخوي، بیا په یوې ډوډۍ باندې 15 افغانۍ ورنه غواړي. ګورئ دغه تختې ماتوي د تناره کې د سوځلو دپاره. په دومره خواریو باندې ګورئ دا مور دا دی. الحق چې تاسو په ویډیو کې وکتل یو ځوانکی زوی و، هغه هم مرسته ورسره کوي. دا خور اعتراف کوي چې خاوند مې هم مرسته راسره کوي. دغه غټ لرګي تاسو وینئ چې په تناره کې ایښي دي، دا دوی وایي راسره ماتوي. خو بیا هم د ډوډۍ پخول سخت کار دی دوستان. تاسو ته معلومیږي د 6-8 کورونو ډوډۍ دا مور یوازې پخوي او بیا خپل اولادونو ته یوه ګولالاله روزي پیدا کوي. د غریبۍ جونګړه ده، تاسې وګورئ. دا اوس نو تنور لمبه کوي، یا د چا خبره. په دغه تناره کې دی د 6-8 کورونو ډوډۍ پخوي. دا بیا زموږ وطن دی، زما سره راغلی دلته ساعت یې تیر دی. ګورئ دا دوستانو اوس نو دا موږ مرغانچه ورته وایو، تاسو نه پوهېږم چې څه به ورته وایاست. چرګانې پکې ساتلي. دا مور ډېر کمالونه نور هم لري. وایي خیاطي مې هم زده ده. مالې نو هغه ولې نه کوئ؟ هغه خو تر دغه لږ زره وسا کار دی. بیا ول چې اوس د خلکو اقتصاد خراب دی، خلک وس نه لري چې نوي کالي ځان ته وکړي. نو د خیاطانو بازارونه وایي هم ساړه دي. مال دا خو رښتیا خبره ده. ګورئ اوس ورو ورو نو هغه دی تنور لمبه کېږي. بیا دلته دوی د خپلو ګاونډیانو د نورو کلیوالو ډوډۍ پخوي. وایي زویو خاوند مې ډېر وګرځېدل، کار یې نه کړی، دا چې کوم ځای څوک په د چا خبره په تنخوا باندې دوی مقرر کړي. روزانه کارونه وایي نشته ورځني. نو بیا وایي مایوسه وویل چې موږ ځو ایران ته. وایي ما ورته ویل چې تر دې نو چې ایران ته ځئ. ګورئ دغه د نانوایي لوحه وه خواته لګېدلې وه، بیا نن باران و خرابه کړې وه لږ زره. ما دغه لوحه ولیدله، بیا دلته راغلم. یو غریبانه لوحه یې وه، په توش قلم باندې یې لیکلې وه. دا د زوالي م وشولې دوستانو، د چا خبره پوره شول. خبرو کې اوس نو هغه لړونه یې ورته وایي نه وبخئ، صافه ده، صافه یې ورکړله تناره ته. هغه د ډوډۍ پورې شوی بیا هم ده. اوس نو ډوډۍ پورې کېږي په تناره کې. په دومره خواریو سختیو سره دلته میندې پلرونه خپل اولادونه ساتي دوستانو. نو هیله ده که تاسو د دغسې کورنیو سره مرسته کوئ. موږ به چمتو یو، خیر که خیریه بنسټ والا هم نه یو، خو ومنئ چې دغه ستاسو امانت به سلامت رسوو. دا غریبانه جونګړه ده، تاسو وګورئ. په ښار کې داسې کلیوال ژوند ډېر
دا ګورئ اوس نو ډوډۍ پورې شوي دي ډېرې ښکلې ډوډۍ ماشاءالله دی پخوي اوس د دې مور مېړانې ته زما دولاسي سلام دی د ټولو میندو مېړانې ته ټولې میندې چې رښتیا شي غیرتمنې دي هیله ده زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو دغسې ویډیوګانې تاسو ته چمتو کړو له دغسې خویندو میندو له حاله مو خبر کړو دغسې هغه د چا خبره سم ادرسونه تاسو ته په لاس درکړو الحق چې هغه دوستان چې په بهر کې دي خدای تعالی دې ژوندي لري وخت په وخت مرستې کوي خو هیله مو ده چې د دغسې ادرسونو سره مرستې وکړئ چې هغوی رښتیا هم پرې وارزي مننه دوستانو خدای مو لره که غواړئ چې د دې مور بیبي سره مرسته وکئ موږ کولی شو چې ستاسو امانت تر دې پورې سلامت ورسوو مننه دغه مو د واټساپ شمیره ده تر بیا ښې چارې په ځان پام کوئ د خدای په امان